Assalamualaikum, salamuna. Facebook نه ویډیوګانې څرنګه ډاونلوډ په دې ویډیو کې به مکمل طریقه تاسو ته ښیم. اپ هر چا سره موجود یو که تاسو سره نه وي نو خیر زه تاسو لپاره به یو بله ویډیو کې تاسو ته طریقه ښیم چې د اپ ګوګل نه او کروم براوزر نه څرنګه ډاونلوډېږي. تاسو صرف ویډیو کومه لایک او کومه خوښه شي هغه ویډیو باندې بس جسټ شیر باندې کلیک کوو او بس دې اپ په ذریعه سره به تاسو ویډیو ډاونلوډولی شئ. رسو ما سره زه خپل موبایل سکرین ته راغلم. دې کې به زه اوس فیسبوک اوپن کوم. فیسبوک چې اوپن شي نو بیا به زه تاسو ته ښیم. نو فیسبوک باندې مې کلیک کوم. فیسبوک اوپن شو. اوس په فیسبوک اوپن شو نو اوس به زه ویډیوز ته ځم، ویډیوز آپشن ته، او دې کې به مختلف ویډیوګانې راشي. نو زه به تاسو ته یوه وړوکې غوندې ویډیو ډاونلوډوم، تاسو ته به ښیم چې دا څرنګه ډاونلوډېږي. او دا یوه ویډیو ده، 3 منټ ویډیو ده. دا که سړی لګیا دی پکې انډ متوي نو دغه ویډیو تاسو ته ډاونلوډوم. نو تاسو به لاړ شو شیر ته. شیر باندې چې کله کلیک کو تاسو ته داسې اپشن یې راشي، لغه باندې سیر ته لاړ شو، رایټ طرف ته چې مور والا اپشن دی، مور باندې به کلیک کو. مور باندې به کلیک کو، ډایرکټ به تاسو ته خپل موبایل والا چې کوم څومره اپس دي ټول به کلوز. نو دې کې به زه اوس کوم اپ باندې کلیک کوم. نو د اپ تاسو ته ښیم، دغه سرکل ما ونه ته کو ویډمټ. جیسے کہ میں ایڈمٹ میں سلیکٹ کو دا اوس سرچنگ شروع شو. اوس په ډاونلوډ والا اپشن راشي، ډاونلوډ اپشن راغلو تاسو لیدلی شئ، تیر والا نشان راغلو، تیر والا نشان مې دی کې په دې باندې کله کلیک کې بیا به ډایرکټ ډاونلوډ والا ته به لاړ شي. دا به ډاونلوډ بیا ته ریزولوشن وښي، ریزولوشن رو 360 کې دا ډاونلوډ 20 MB MP4 او دې باندې کلیک کوم ډاونلوډ باندې. اوس نو بیا به یو بل ایډ غوندې راشي، د ایډ راغلو دا به ختم شي. ډن باندې به بیا کلیک کړي. په ډن باندې کلیک کړي ویډیو به ډاونلوډ شروع شي. صحیح ده. نو دې کې بل ایډ هم راغلو، دا به کټ کوم. نو دا چې کله کټ کوو زه تاسو ته ښیم چې ډاونلوډ شروع دی او که نه. نو دغه دی ډاونلوډ شروع دی، فیسبوک لیکلی دي پوسه دې نه سرکل کوم. دا تاسو لیدلی شو فیسبوک 20 MB دا ویډیو کله ډاونلوډ شي دا به تاسو ته خپل موبایل کې پلی سټور کې سوري میکس پلیئر کې پلی کوم، تاسو ته پته ولګي دا ډاونلوډ دی که نه دی ډاونلوډ. او که نه چې تاسو بیا شاک ونه کړو چې یار دا ویډیو مخکې ډاونلوډ کړی و. نو ډاونلوډینګ سټارټ دی، کمپلیټ شي. اوس په دې باندې زه کلیک کوم. کله کلیک کړي یا به تاسو ته اپشن یې رسي بیا. نو دا زه پلی کولو دپاره دې باندې کلیک کوم لاندې نه دغه د ویډیو. نو دې باندې اوس ما کلیک کوم پلی کولو دپاره دا ما کلیک کو. دې کې به مور باندې کلیک کړي، لاندې ادر باندې به کلیک کړي، ادر پلیئر ته خپل موبایل والا ایپونه راوځي او ټایم راووتو دا به ختم شي. ټایم نه بعد اوکې باندې کلیک کړه او اوس به زه لاړم میکس پلیئر ته. دې کې تاسو ته دا ډاونلوډ لیدلی شي، دې کې ویډیو ما ډاونلوډ کړی دی. نو دې ډاونلوډ کې موجود دی. دا تاسو ته اوس کلیک کوم، تاسو ته ښیم چې دا ویډیو ډاونلوډ دی که نه دی ډاونلوډ، او وایس رسي که نه رسي مکمل دا اوس تاسو ته ښیم ده. نو دا تاسو وکتل وایس هم ښه صحیح رسي، ویډیو هم ښه مزیداره ډاونلوډ شوي. همدغسې طریقې سره تاسو خپل موبایل کې ویډیوګانې ډاونلوډولی. نو همدغسې طریقې سره تاسو خپل موبایل کې ډاونلوډینګ کولی شو. نو ډاونلوډ دپاره به تاسو دغه طریقه استعمالوو. او نو ویډیو که خوښه شي نو ضرور ورته یو لایک ورکړو، ورسره چینل ته ضرور لاړ شو، هغه هم سبسکرایب کړو. تھینکس فار واچینګ. مننه، شکریہ ویډیو کتلو دپاره. گڈ بائے اینڈ اللہ تمام.